سور سلام کوو د خپلو ملي اتلانو ته، راشد خان ته، د کرکټ لوبغاړو ته. آفرین ستاسې په مسلمانیت، آفرین ستاسې په انسانیت، آفرین ستاسې په افغانیت. فخر په تاسې وانه کوو. تاسې د وطن رښتونکي بچیان وختئ. تاسې یو داسې پیغام دنیا ته ورکړو چې نن که تاسې د کرکټ د سیمي فاینل بیلو د سود افریقې نه، مګر تاسې د میلیونها انسانانو زړونه وګټل. تاسې یو داسې پیغام ورکړو د مسلمانانو سترګې موچتې کړې په دنیا کې چې واقع چې تاسې د احمدشاه ابدالي بچیان یاستئ. واقع چې په فخر سره دغه لونګۍ ما په سر کړې او تاسې ته یې ډالۍ کوم. تاسې د هغه احمدشاه ابدالي بچیان وختئ چې هغې به تر ډهلي پورې حکومت کول، فتوحات به یې کول، ځایونه به یې نیول او خلک به مسلمانان کول او د مسلمانۍ پیغام به یې رسو. همدغه شان تاسې د کرکټ په ګراونډ کې د دنیا د مسلمانانو سترګې اوچتې کړې. هغه فرعونه، هغه مغرور استرالیا ماته کړه، هغه موږ دپاره نړیوال جام و. کله چې په 2023 کې پاکستان ته شکست ورکړو په 500 ورځو کې، هلته ما اعلان وکړو مالې بیکونه راوالی دی وطن ته دی تاسې نړیوال جام د 500 ورځو ګټلې. او دلته هم چې مغرور استرالیا ته شکست ورکړو او کور ته م ولېږله خړ سترګې، هغه دغه موږ دپاره نړیوال جام و چې سیمي فاینل هم ګټلی وي. ښه خبره ده، خو که هم نه ګټلو هېڅ پروا نه کوي، ځکه ستاسې په وجه، ستاسې د اتلولۍ قهرمانۍ او د سولې پیغام په وجه باندې موږ الحمدلله ټول افغانان سره په یو اتفاق او په یو اتحاد هم کړو. نړۍ ته هم داسې وښودله چې انسانیت کې زده کوئ د افغانانو نه زده کوئ، یووالی کې زده کوئ د افغانانو نه زده کوئ، مسلماني پیغام که ورکوئ د افغانانو نه زده کوئ. چې الحمدلله نن مسلمانان خو څه کې کافر زموږ صفت کې د لوبغاړو چې دا یو ښه مسلمانان دي، ښه انسانان دي. فخر په تاسې کوو اتلانو. تاسې د وطن رښتونکي بچیان وختئ. تاسې داسې کارنامې وکړي چې افغانستان ته یو داسې یو ښایسته تاریخ پرېښودو چې همیشه دپاره به د سرو زرو په دغه باندې ستاسې لیکل کېږي چې یو داسې اتلولي، یو داسې قهرمان ټیم و چې هغه د انسانیت نه، د مسلمانۍ نه، د افغانیت نه ډک و. واقع چې تاسې زموږ سترګې اوچتې کړې. موږ دپاره دغه ټوله دنیا ده، دا کپونه مپونه موږ ته هېڅ معنا نه لري. معنا هغه لري چې د انسانانو زړونه وګټئ. معنا هغه لري چې د مسلمانانو پیغام په دنیا کې یو داسې خور کو چې یقین وکړئ چې نن ټوله دنیا تاسو ته حیرانه ده. فخر په تاسې کوو د احمدشاه ابدالي بچیانو او زموږ خپل افغانستان خلکو ته چې درشي افغانستان ته یو داسې استقبال وکړئ چې دنیا درته حیرانه شي. ای زما خوارو بچو لیونیان به وی تر څو زه وطن یم په سترګو سړی ډېر یم له جګړو ای زما خوارو بچو لیونیان به وی تر